پال غیش مې راوایست ته چې غیش راووت چې دا کار مه کړه خو ما بیا هم وایست سردوري وکړه د دنیا محبت ورسې روان شو هلته صدیق اکبر رسول الله ته وویلې چې دا خو رانږدې شو رسول الله وایي څه وویلې د ما د آس پښې تر زندانو په مځکه ننوتې زه تر کوز شم آس نشي راپورته کېدی چې ډېر زور یې وکړ راپوخوت دا ګردونه داسې راپورته شو لکه یو وریځ دوګی غوندې نو ما غږ ور وکړ چې تاسې ته زه تکلیف نه در کوم ما د طرف نه په امن یې خو که ما ته لیکل راکړئ نبي علیه السلام ورته ویلې راشه څنګه راغلی ده ورته ویلې چې زه په داسې نیت راغلی وم چې خلکو اعلان کړی چې څه لوښان یې په تاسې پسې اعلان کړي خو ما چې دا حالات ولیدل نو تاسې د ما نه بېغمه یې رسول الله ورته ویلې په دې شک چې بېرته په دې په دغه لار چې څوک په مخه درته ورته ویایمه چې په دغه لار ما کتلې ده په دغه لار نه دې تللې ده ورته ویلې سید صاحب خو ما ته به د امن یو خط راکوې که کله تاسې غالبه شوئ چې ما سره هغه خط چې بیا په ما باندې تا ملګري کار ونه لري د حضرت صدیق اکبر غلام هم ورسره روان دی هغه ته ویلې ورته ولیکه ولیکه په یو څرمن باندې دا یې ورکړه چې بیا د حنین په واقعه کې دی راغی هغه کاغذ یې ښکاره کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خدای پاک خلاص کړي دی روان دي دلته مدینې منورې ته هلته مدینه منوره کې خلک دې خبر شوي چې رسول الله راوتلی خو درې شپې ده په غار کې تېرې کړې وې هلته به دی راووته د ورځې انتظار به استقبال ته ښځې هنر کلکي و غټ ورځ به تېره کړه نه به راغله بېرته به لاړ 3 ورځې بعد دی تر غرمې هلته انتظار وکړ چې دی نه ورغله بېرته لاړ یو یهوده یو وخت کې پام ته وخت څه کار یې و چې ګوري چې 2 نفره را روان دي که 3 نفره را روان دي دی پوه شو چې هغه دی نو په زوره بې اختیاره خولې نه غږ ووت ای مسلمانانو چا تاسې انتظار کړو هغه خلک هم راغله حضرت انس رضی الله عنه وایي چې خلکو د خوشحالۍ نه تورې او نیزې اخیستې او منډې شروع شوې حتی کنکۍ چونډه او هلکانو هم نارې ویلې چې دغه د رسول الله راغی دغه د رسول الله راغی او حضرت انس وایي دغسې د خوشحالۍ ورځ په مدینه بیا بله نه ده راغلې لکه رسول الله چې خوشحالۍ ته راغی مدینې منورې ته ټوله مدینه منوره شو خو داسې د غم ورځ هم بیا په مدینه منوره نه ده راغلې چې په کومه ورځ رسول الله جامې بدلې کړې او قبر کې کېښودې د غومره غم بیا په مدینه منوره باندې نه ده راغلی حضرت عمر ویلې چې د عزت یغې یوې شپې عمل مې ما ته راکړي دا ټول ثواب دې ما دی یا د یغې یوې ورځې عمل چې رسول الله دنیا نه لاړ خلک مرتد شو صدیق اکبر اعلان وکړ د جهاد چې چا یو سرلی رسول الله ته ورکړو چې ایمان منې کې قسم د کبې جنګ برګی پرېږدم دې دې ټول بېرته راوساتو الا تنصروه كتاسف ومكنه وسلكي فقد نصره الله الله دې تصرف ومکړی اذ اخرجه الذين كفروا کله چې دی وایست دغه خلکو چې کافران دي د مکې معزومینه ثاني اثنين چې دی دوم د 2 کسانو و اذ هما في الغار کله چې دی په غار کې و اذ يقول لصاحبه هغه وخت چې دی ویل خپل ملګري ته لا تحزن فغم جن کېږه ان الله معنا الله دې سره ملګری ده فانزل الله سکینته عليه وايده تأييده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا سفلى هذه خبر مشوره د کافرانو خدای ختم کړ چې د شهادت مشوره جوړ کړي و او کلمه د الله علیا شو د نجات نصیب شو والله عزیز حکیم انفروا خفافا وثقالا اے مسلمانانو وځئ جهاد ته په داسې حال کې چې سپکې او په داسې حال کې چې درانه یې سپکې څه معنی په طبیعت مې بوج نه وي صحت مې برابر وي ځواني مې وي مال مې وي قدرت مې وي هم ځئ ثقالا درانده مسکنت وي ضعف وي مرض وي بې اسلحې وي کم ملګري وي هم ځئ وځئ جهاد ته وجاهدو جهاد کوئ باموالکم په مالو خپلو وانفسکم په ځانو خپلو فی سبیل الله په لار د خدای ذالکم خیر لکم دا د تاسو لپاره خیر دی کنتم تعلمون که چې تاسو علم لرئ الله اوس د منافقینو حال ذکر کړي دا پاتې چې شو دغه منافقین خبیثان الله وایي که لږ مسافه وای او هلته د غنیمت امیدونه وای بیا به یو نو پاتې شوي خو اوس یو طرف ته مسافه لري د بل طرف ته ډارېږي ځکه پاتې شوه لو کان عروضا قریبا کوی مال نږدې او سفر قاصدا او سفر درمیانه حال وای ډېر لري نه وای لتبعو کدی به د تا مرګتیا کړې وه ولکن بعدت علیهم الشقه لیکن لرې شو په دې باندې مسافه ځکه په مخالفت یې وکړو
یهلكون انفسهم وسيحلفون بالله او ته ورشي په دروغ په بیا قسم هم درته کې قسم وکړي په الله لو استطعنا لخرجنا کدي موږ طاقت وای موږ در سره وتلی او معكم د تاسو سره یهلكون انفسهم خپل ځانونه هلاکي یو ور د جهاد نه پاتې شي بیا په دروغ قسمونه خوري والله يعلم انهم لكاذبون خدای عالم د چې د دروغ دي عفى الله عنك عفو وکړه الله تعالی لما اذنت لهم ولدي اجازه رسول الله په الله ډیر ګران ده دا مشوره چې زر اجازه وکړه ارکو ګناه نه ده خو تحقیق لک پکارو خو په دغه خبرم چې الله د تعتاب ورکړي د سی اول د عفو الفاظ مخکې ورته عفو الله عنك الله ما دا خو درته معاف کړي خو بل وخت سیمه کدا ولې د زر اجازه وکړه او بعض تفاسیر لیکي وای الله دا د عفو زیر اول ورولې ځکه رسول الله د خدای نه دومره ډارو که اول عتاب وای څه به د ډاره چاودلې الله اول د عفو زیر ورکو د معافي زیر به ورسته هغه خبر ورته وکړه لما اذنت لهم حتى يتبين چکار شو ویل کتال را الذين صدقوا هغه خلک چې رښتونی دي په عذر کې وتعالى الكاذبين او تا معلوم کړي وای دروغجن اصل چې مخلص وي هغه د تعالی اجازه نه غواړي او ځان برابرۍ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر اجازه نه غواړي د تعالی هغه خلک چې ایمان لري په الله او ورځ آخرت نه یجاهد چې د جهاد کې به اموالهم په مالو باندې په ځانو یعنی په جهاد کې اجازه نه غواړي چې زلا شم کنه په پاتې کېدل کې خو نه غواړي هغه وځي والله عليم بالمتقين خدای عالم د متقین باندې انما يستأذنك فتاك سر اجازه غواړي د تانه الذين خلق لا يؤمنون چې ایمان لري بالله فالله واليوم الاخر فورز اخرت ورطابت قلوبهم او شکمن دي زړونه دي وهم في ريبهم يترددون دي په خپل هغه شک کې سرګردانه دي ولو ارادوا الخروج كدغ بدبختانو اول دی وتلو اراده درلوده غزا ته لاعض له عدته نو دی په تیار کړی و د جهاد لپاره ته دی وتلو اسباب ولكن كره الله انبعاثهم لكن بدغن الله تعالی پورته کې دم دي د دې تل الله ته محبوب نه و ور نه و فثبتهم نصوص فکر دی وقيل قعدوا مع القاعدين وتویل چې کېره د ناس په کتو سره د ارکانو سپینګر سره خدایم دې وساتي مخکې اول ورځ کې تیر شو کنه چې څوک چې په دې عمل لګیای نو د الله د شکر باسي چې الله راضي د ذات توفیق ورکړي دا چې نیک عمل نکي الله ته د عمل نه محبوب ځکه توفیق نه ورکړي لکه دغه تصریح ده خدای ته د دې تګ نه وخښ چې د نیکو مسلمانانو سره لاړ شي نو ځکه دې درانه کړو لو خرجوا فيكم کدی وتلی وای دا منافقان په لهکر د تاسو کې ما زادوکم الا خبالا نو به درجات کړه تاسو ته مسلمانانو مگر شر خرابي او فساد ولا اوضعوا خلالكم او دې په فساد کو ما بین تاسو کې يبغونكم الفتنه ته طرف کول به د تاسو لپاره فتنه د دښمنۍ خبره به در سره پیدا کوله او بل طرف ته پتا سي کوم ضعیف الایمان مسلمان دي چې منافق څو ورته دي تی مني وفيكم سمعون له فتاسي کې اوریدون کې دی لرستا والله عليم حنظلم من خدای پاک عالم د ظالمانو باندې یا فتاسي کې جاسوسان دي دیشتا چې تاسو خبرې بیا دې ترسي لقد ابتغوا الفتنه من قبل فتاق سر لټول و دې فتنه فهم چې د احد نه درنه وکړځه اته دې تاسو د شکایت کوشش وکړه وقلبوا لك الامور او دې لټولې اړ په اړ کړې دې د تاج لپاره ټول تدبیرونه او حیلې د تاج دین د ختمولو لپاره او حتی جاء الحق تر دې پورې چې راغی حق رښتیا وعده د الله تعالی په نصرت سره وظهر امر الله او امر د خدای کار شو او هم کارونه دې بدلون کې د خوشاله خو دین نه خو په وسیله ظاهره جوجوی اسلام لري وي ومنهم من يقول ذلي او ځینې دغه بدبخت منافقین نه لکه جد ابن قیس هغه وی اذن لما ته اجازه وکولا تفتنی ما په فتنه کې ما چې وزب حالت پسناو لګیا شم الا بالفتنه سقطوا خبردار په فتنه کې په گمراهی کې دل ویدلی وان جهنم لمحيطه بالكافرين جهنم را چارپیر د کافرانو باندې یہ تصیب کا حسنتن کو ورسیږي تا ته څه او غزا کې برای لکه بدر کې تاسو هم دې خفقې وان تصیب کو مصیبت او کتا ته بیا ورسیږي څه شکست لکه احد کې یقول دی وی قد اخذنا امرنا من قبل مخبل تدبیر دی افغان جوړ کړی وی شاری مو وخت چې راو ګرځیدو ويتولوا وهم فرحون دی ګرځي دي تا نه په دې حال کې چې د خوشالي کوونکی وي
قلت ورته یا لن یصیبنا نرسیږي موږ ته هیڅ ضرر الا ما كتب الله لنا مگر هغه چې الله راته لیکلی وي و مولانا دی چې موږ چې تن د مولا مده وعلى الله فليتوکل المؤمنون او په الله د خاص توکل کوي مسلمانان. قلت ورته یا حتی رسول تاسو انتظار نه کوئ بنا موږ ته الا احد الحسنین مگر هم یو دی لیکي مسلمان که شهید شي خیر ده او که فاتح شي غالب شي خیر ده. ونحن نتربص بكم او محتاج ته انتظار کو ان يصيبكم الله بعذاب من عنده چې تاسو ته خدای عذاب درکړي خپل نزدان او به ايدينا یا د مخ په لاس چې اجازه ده تاسو د مرګ راته وکي. وتربصوا انتظار کوئ ان معكم متربصون موږ انتظار کوونکي. قلت د منافقین تو یا انفقوا تاسو لګوي خپل مالونه په هر شان چې لګوي طوعا فرازاوي او کرهن په حضور وي فلا يتقبل منكم درنا قبول ونشي کچته په خوا راوړې خدای نه درنا قبلي که په زور د ډاره راوړې خدای نه درنا قبلي ول انکم کنتم قوما فاسقين تاسو یو قوم فاسق د خدای د حکم نه د دایره د اسلام نه وتل کی ګرته علاوه چې دغه خلکو نه په قوله نه قبلي چې خلک ته اشتباه نشي پیدا چې خدای دایم چې د پرې ولې نه قبليږي الله وی وما منعهم نه د باندې کړي دوی لره ان دا خبره تقبل منهم نفقاتهم چې قبول کړي شي دوی لره نفقې دي الا انهم كفروا بالله ذکر چې الله نه قبلي چې دي کافران دي په خدای او به رسولي پر رسول د خدای پاک باندې ولا ياتون الصلاه دین راځي مانځه الا وهم صالح مگر مخصوص دي ولا ينفقون او دې چندیم نه پرې کې الا وهم کارهون مگر په ځکه بدلون کې زړه خو نه پکېږي په ظاهر نظر خلاصې چې چنده پرې نه کوم بیا خو کار کېږم نو کچنده پرې کوي به تړي پرې کوي او کلمت کوي به شوق کوي سوس پوس بیا چې خلکو ته ځان کار کوي. الله وی فلا تعجبك اموالهم فتعجب کې دیوانه چې تاسو دا ډیر مالونه دي ولا اولادهم نه اولادونه دي دا خیال مکه چې دای مال ډیر دا اولاد ډیر د خدای ګران دي نه انما يريد الله ليعذبهم على اراده لري چې دوی ته عذاب ورکړي به په دغه مال باندې په حیات دنیا په ژوند دنیا کې وتزهق انفسهم وهم كافرون او په داسې حال راوځي ارواح دې په داسې حال کې چې دوی کافران دا دې په ډیر مال او اولاد هم ما خپت زم هغه کېږي تعجب مکوه خدای په دغه عذاب ورکړي عذاب اوس د سوال واردېږي په ډیر مال او په ډیر اولاد کې په طریقې د عذاب نه ده الله دنیا ور ډیری او خدای عذاب ورکړي اولاد ور ډیری خدای عذاب ورکړي نو یې ډیرواله د دنیا عذاب د دوه عذاب دي کې اجه آخرت عذاب نه قطع نظر دا نفس ډیرواله یو وای دا عذاب د چستړې بتیری په ګټلو پسې شپه ورځ مسافر به کورا ګرمي ساړه ګردونه هر شی بتیری یو خدای عذاب د خدای ورکړي او دنیا به فائدې ده د خدای په جنت لګي دوه دا عذاب د چې په ساتلو پورې بیا حیران د دنیا تر ګټلو نه تر یو نه وای د ساتلو عذاب ډیر ده. میرامشاه کې یو مولوی صاحب د مدرسې نه دی باندې په خاص دا کې د ګرمۍ په موسم کې د شپې به کټ وایسته هلته به ویده کېدو چا ورته ویل دا بدماشان دا غله په داسې وخت کې ته دلته ویده کېږي ته ورته ویل خو چې راشي راسره وګورې لاس روپۍ به مې په جوب کې رانه یېبېسي څنګه مې د مالدارانو غریبانانو په خپل کور کې ټولې شپې پیدا کړې یو په ټوله شپه پیدا کړې خوبونه یې نه کړه عذاب ده که نه ده او هغه بېغمه د باندې په دښته کې په کاټ باندې مدرسې نه مو یسته هلته به ورته ویده شو دا مالداران غریبانان خپله دنیا نشي ښکاره کولی پېښور کې یو مولي صاحب تجارت کاروبار کوي اوس په خپله دنیا خدای داسې په تکلیفو ګرفتاره کړی ده چې غریب کله په تلیفون کې راوژاړي خدای دغه یو وخت کې ماته ویلې وایي داسې د چندو موقع کوه د ګراجن موقع که راغله څوک بیا راولېږه یو سړی دا ډېره غټه چندې ورکوي خو ځان نه ښکاره کوي ورکوي یې د بل په لاس مالې ولې وایي ډایري کې چې زکات خپله ښکاره ورکړم خو خلکو ته مې دنیا ښکاره کېږي خپلې دنیا زکات غریب په خپله زکات نشي ورکولی په ښکاره غله څوک تښتوي د اسلامي غله څوک تښتوي د غیر اسلامي غله څوک تښتوي خو چې تښتوي مالدار ته راتښتوي چې په چا پورې د دنیا څه وویني نو نن دا تښتولی کور پریشانه ژړا بدې ورځې مرګ ژوند درک نه بیا په ډېر وخت په ډېره خوارۍ ګټلې په یوه ځغر تر لاړې شي هندوستان خدای ناراضه نه خدای په راضي شي
خدای په دین خو یې نه لګي نو علاوه چې دا دنیا چې ور ډیروم په دغه خیال مکه چې دا په ما ګران ده دا عذاب ز پور کوم په دنیا کې عذاب پور کوم او په آخرت کې عذاب ويحلفون بالله او دغه بدبخت منافقین قسمونه خوري په خدای چې انهم لمنکم چې دیم دي تاسو د جملې نه دي مسلمانان دي هو ما هم منکم دوی په واقع کې مسلمانان نه دي ولكنهم قوم يفرقون دا یو قوم د ډاریږي د ډاره دا خبره درته کې لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیه وهم یجمعون دغه بدبختان دا د زړونو مسلمانان دي دوی د ډاره ډاریدونکي دي په ژبه اسلامي کدی پیدا کی یو ځای د پناه یا غارونه یا یو بل ځای د ننوتلو ملجأ ځای د پناه او مغارات یا غارې مارې سروي د جنگ په وخت کې او مدخلا یو بل ځای د پټېدلو لولو الیه دوی به ور وګرځي یو ځای ته وهم یجمعون دوی به په منډه ورځي دا د ټیک کې نه دي که در سره لاړ شي شکست په در باندې ګډي چې نفس ځای پیدا کړي د پټې بیا به منډې وي نبی علیه الصلاۃ والسلام به د صدقو تقسیم چې کوو نو مسکینانو صحابه کرامو ته به ډېر شی ورکول کله به دې چې پیښ و چې مهاجرو ته به شی ورکړه انصار مبارکینو ته به یو شی ورکړه رسول الله په د استحقاق په بنیاد تقسیم کوو بعضې منافقین خو ډېر په د انصارو په نام کې وو ځکه انصار واقعي انصار خو نه وو خو د یهود خو هم دعوه د اسلام چې وکړه د منافقینو انصار خو ظاهره دغه څه ویله کېده دغه به ویلې چې په دغه تقسیم کې د خدای رضا نه ده شوې ګوره دومره فرق کوي الله تعالی وی بعضې د دغه منافقینو په تا تور لګوي په تقسیم د صدقاتو کې که ده ته خولې ته څه ور واچوي بیا خو ښه خوشحاله وي خو که څه ور نه کړې بیا ځکه اعتراضونه کوي چې وګوره بې انصافه داسې تقسیم کوي موږ یې پرېږدو پلان کې ته یې ورکړه ومنهم من يلمزك في الصدقات ځینې د دغو منافقینو نه هغه دي چې عیب یې په تا باندې په تقسیم د صدقاتو کې او د غنیمتو کې فإن أعطوا منها که ورکړل شي دوی ته څه شی د دغه غنیمتو یا صدقو نه رغدو دوی خوشحالۍ وإن لم يعطوا منها او که دوی ته څه شی نه شي ورکړی اذا هم یسخطون بیا دوی څه اخ په قهر وي الله وی په دنیا خوشحاله کېږي بدبختان کدی دی الله په ورکړو د رسول الله په ورکړه راضي وای او ویل چې خدای پاک مهربانه ده کدل ته نه کړه په بل وخت کې خدای پاک ما ته خبر کړه کینو الله به دنیا برابر کړي او آخرت به برابر کړي ولو انهم کچیر دی رب راضي شوی وای ما اتاهم الله ورسوله فاغ مقدار د غنیمت چې الله او رسول دې ته ورکړي یا صدقې چې الله او رسول دې ته ورکړي وقالو دی ویلي وای حسبنا الله الله موږ لره کافی ده سيؤتينا الله من فضله زرد چراغ کې موږ الله دې خپل فضل او کرم او رسوله او رسول الله به راکې ان الى الله راغبون موږ الله ته امید درلودون کې نو لکان خیر لهم جواب محفوظ دا به دې لپاره خیر اوس نو الله آیاتونه نازل کړ چې بل وخت کې اعتراض خلم بند شي الله خپل مستقبل ته دغه به ورکه دغه به نه ورکه انما الصدقات للفقراء والمساکین متأخر سره خبره ده چې زکات مصرفيږي دا فقیرانو ته ورکول کېږي مسکینانو ته ورکول کېږي والعاملین علیها او هغه خلکو باندې تقسیمیږي چې څوک زکات ټولول باندې مامور وي د حکومت طرف نه کله د عشر د ټولولو دپاره سړی مقرر وي عشار چې ټاکلي وګرځه عشرونه راټول کړه دلته به هم څه شی ورکوي د دغه زکات نه خو ورکړه به د ده د کفایت په انداز کې که یوه ورځ د پرې وه د هغې یوې ورځې به شی اجرت ورکوي که یوه جمعه ګرځېدو په دغه کار پسې د یوې جمعې تنخوا ورته ورکوي که ټول کال سر و کال لګیا ده نن ته پته تللی نن دې پته د ټول کال د کفایت په انداز شی به ورکوي خو دا ته چې شی راټول کړی ده که د ده د کفایت نه بس کېدو چا راټول کړی کم د ټول بیا به هم ټول ده ته نه ورکوي ولې د ده ټولېدنه خو د فقیرانو نمایندګي ده چې ټول بېرته ده ته ورکړي بیا خو د هغو دپاره نه شو لہذا ده ته شی ورکول کېږي که دی غني وي که دی مسکین وي ولې ځکه د فقراو په خدمت لګیا ده لکه د یتیم د مال چې څوک خدمت کوي د هغه د مال خپل اجرت قدر د کفایت اخیستی شي که نه دا هم د فقیرانو دپاره وایي لګیا ده و چې د هغو دپاره لګیا ده لکه د هغو وکیل ده هغو ته دنیا راټولوي نو د هغو په مال کې په هغه صدقه کې به د ده د کفایت شی ورکول کېږي بیا د ده خپل مسکنت ته اعتبار نشته که دی غني وي خو چې خپل کار یې پرې کړی د فقیرانو دپاره لګیا ده ده ته به شی تر ورکوي
والمؤلفه قلوبهم او هغه خلکو ته به ورکوي چې په زړه دی هغه کې د اسلام سره مینه پیدا شي. دا مؤلفه القلوب په هغه وخت کې دوه قسمه وو، مسلمان کافران. بیا هر یو دوه قسمه. کافرانو ته وکړه نبی رسول الله کومک ورکوو څه شي یا د دفع د ضرر لپاره چې دا ډېر خبيث انسان وو په دغه به قرار وو کدا ورنه کې بیا شر جوړي خلک پورته کوي د شر نه ځان خلاصول لپاره ورکوو. یا به بعض کافرانو ته په دغه نیت ورکوو چې امید به ورته پیدا شي چې یاره ان شاء الله را مسلمانېږي د دنیا زوی چې روپۍ لږ ورته پیدا شي را اوړي نو ورکول به چې راوړي. کافر ته په دوه نیتو یا په اسلام ته دراوته په نیت یا د شر نه د بچ کېدن په نیت. مسلمانانو ته به چې ورکولم په دوه نیتو. کله به یو مسلمان ته په دغه نیت باندې ورکو چې په اسلام کې به ضعیف وو نو به مسلمان شو حالات به متردد وو کله ته به د دنیا کارونه شو جوړ بیا به بیرته منډه وایي د کافرانو په طرف نو کومک به ورسره کوو چې وانه وړي. یا به د قوم مشر ورا مسلمان بشو نبی رسول الله کومک ورسره کوو د مشر عزت چې هغه نور مشرانو په دغه حیثیت راوړي چې دا د مشرانو قدر کوي. کله به په دغه نیت مسلمان سره کوو کله به په دغه نیت مسلمان سره کوو چې بعض مسلمانانو به د کفارو سره حتی نږدې پراته وو اوس د دغه ځای نه مجاهد به یو ځای ته په تکلیف رسېده نه شوی ځای ا دې یو ځای مسلمان چلان ور پراته دي یو به دغه جهاد نه کوي یا به ضعیف وو مسکینان به وس به نه وو یا به په هغه دینی شوق کې کمزورې وو اوس د لري مجاهد به ورته نه شوی هغه نږدې به کو نو نبی رسول الله به کومکونه ورسره شروع کړه چې طاقت هم ور حال چې دنیا یې او بل طرف ته دغه وجنم ځکه هغه څنګهونه قسم وساتي مقابله وکړي. اوس مؤلفه القلوب ته چې کافر ته په دغه نیت ورکړي چې یا د شر نه ځان خلاص کړي یا اسلام ته راوړي دغه زکات نشته ولې وای خدای مسلمانان ډیر کړه د دغه خبيثانو تعلیف ته ضرورت نشته. اما مسلمانانو ته چې ورکړي مسلمانانو کې دغه ډلې ته اوس نشته چې ځای په ایمان مسلمانۍ ورکړي چې رانه کافر نشي د چې بغیرت مسلمان څوک څه کوي او یو مسلمانانو ته اوس ورکوي شي چې د کافر په سرحد کې پروت ده چې ته یې ښه ساتي کومک ورکړي دای مزدورۍ ته نه مجبور کیږي نو هلته به څنګه کې پروت وي کنه ساتي خدای به مجبور کیږي هغه عیال لري خپل کاروبار وکړي نو دغه ته اوس ورکوي شي وفي رقاب او ورکوي شي سړی په آزادولو د غلامانو کې مکاتب ده یو غلام چې تل سره عقد کتابت او چې تل ورته له 100 روپۍ ما سره پیدا کړه اصل نو د نور مسلمانانو ته حکم ده تاسو د غلام سره کومک وکړئ زکات ورکړئ چې د ځان پر اخلاص والغارمین او پورول سره یو سړی پورول ده پور بیا دوه قسمه ده یو قسم ذاتی پورول ده د خپل مسکنات وجه نه هم ته کومک ور سره وکړه زکات ورکړه صدقه ورکړه چې د پور نه ځان خلاص کړي. یو قسم داسې پوره وړی ده چې خپل ذاتي خرچې د وجه نه ده پوره وړی شوی د مسلمانانو د وجه نه پوره وړی شوی. څنګه کله د دوه قومونو په منځ کې لانجه وي دنیایي معامله وي په مابین کې یو سړی ثالث راشي د دوی جوړه ور وکړي هغه روپۍ د یوه طرف چې په بل وي په ځان یې کور کې زه مضامین یم زه به در کوم مطلوب دا وي چې جوړه ور وکړي. اوس دغه سړی خپل ځان ته خو نه دی پور اخیستی خو اوس د جوړه د وجه نه د مسلمانانو په منځ کې جوړه کوله په ډېر روپۍ راغلې اگر که خپل غني ده خو که خپل دنیا یې هغه ته ورکوي مسکین کېږي تاسو اوس کومک ورسره کوي چې هغه مره انداز چې هغه پردي پورونه ضمانت چې کړی چې هغه ادا کړي. وفي سبیل الله او تاسو ورکوئ صدقه هغه خلکو ته چې هغه په سبیل الله مجاهد ته جهاد ته روان د زکات ورکوي شي دا مسله طالب د علم ته روان د زکات ورکوي شي. آیا د دې مسکنات معتبر ده چې مسکین وي ورکوي شي کنه ماړه ورکوي شي؟ دوه خیال قول دي. یو قول دا ده چې دې ټیم الته ورکوي شي چې دای مسکین وي لکه دا وابن سبیل مسافر نه ده چې مخکې مو ویل چې په سفر کې کور کې وطن کې اگر کوم د خوست مسکین ده نو مجاهد جهاد ته چې مسکین ده طالب علم ته وځي خدا په سبیل الله دي مسکین ته زکات ورکوي شي او کنه چې په خپل کور کې اوسېږي دغومره دنیا لري مور د غنا نصاب لري بیا خو زکات نشي اخیستی. دوم قول دا ده چې نه فی سبیل الله چې د دین کار کوي للذین احسنوا فی سبیل الله اگر ته اوس مور ده خو کدی د جهاد کار پرې کوي
دا خپل دنیا یې ختمېږي بیا به بېرته مجبوره کېږي جهاد وپرېږدي که دی د دنیا کار کوي علم پاتې کېږي اگر که اوس موړ ته خو چې صدقات و کومک د خلکو نه وي ورسره آینده کې بېرته مسکین کېږي تاسې خیال وي اکثره خلک خپل کومکونه د روژې په میاشت کې کوي د خپل جومات امامانو سره که سرسایه ده که زکات اکثر یې دته ورکوي اوس دغه ملا ده په دغه وخت کې 100 روپۍ ورکړې خلکو موړ شو غني شو که نور کومک او زکات او شی نه کې قبول آینده ټول کال خو بیا خلک کومک نه ورسره کوي میاشت بعد بیا دی مسکین کېږي که نه مسکین کېږي بیا به بېرته مجبوره کېږي مزدوري ته که نه بیغ تنخواه په 100 روپۍ 1.5 روپۍ به ګزاره نه کېږي اوس که په دغه وخت کې زکات دی وانخلي اگر که فلحاله موړم شو یو وخت زکات هم نه دومره عاجز وي چې فلحال اگر که دی موړم شو خو چې وایې نخلي آینده خدمت ټول تر پاتې کېږي نو بعض علما د دغه وجې نه وایي کتابونه دا د اوس وخت ملایان نه پخواني کتابو د دغه وجې نه چې که یو سړی موړم ده خو چې لګیا د خدای په دین د بل کار نه کوي طالب صرف طالبي کوي عالم درس و تدریس کوي دکانداري او کاروبار شی بل نه کوي بیا که د کړکیو هلکانو درس وي که د غټو طالبانو درس وي نو دی وایي که نغده د کال نفقه ولري نغده ولري بیا هم زکات اخیستی شي ولې که نه یې وروسته بیا د دغه دین د خدمت نه بېرته بیا وځي د آینده په لحاظ باندې نو او بسم الله په فضایلو کې مالته څه ویلي وو مسلمانانو ته خطاب دا و چې ملایانو سره علماو سره دغسې کومک کوي تنخواه مه ورته مقرروئ تنخواه کې هم د دې ذلت راځي او دی خو د قدر والا د عالم ده او کومکونه ورسره کوي موړ یې ساتئ چې د دین د خدمت ته ونه وځي خو په خلکو باندې خو ګلبابو توړۍ تر جوړه ده داسې په ګرانه ده دغسې کومک به نه کوي خو چې یو زکات ورکوي تنخواه کې هم ور حساب کړي سرسایه کې هم ور حساب کړي زکات هم کې ټول طرف کې ادا کوي خپلوي هم کې پالي زکات هم کې ادا کوي او فردي هغه د زکات 4 روپۍ په غنمو کې پټې کړې وې بیا یو من غنم د زکات ورړو ملا ته چې دا د ځمکې عشر ده چې ورې کو بیا بېرته ورته وایي چې اوس په ما یې خرڅ کړه مولوي صاحب ته یې څه پکې په 100 روپۍ غنم من ته زه به یې په 1.5 سر درنه واخلم هغه ویلې صحیح ده بېرته چې راغی خوشحاله ووایي خدای پاک مې هم غلط کړ عیاذ بالله ملا مې هم غلط کړ په منځ کې مې 15,000 روپۍ د زکات هم پټې پکې ایښې وې دا زکات مې غاړې مې هم خلاصې شوې ملا مې بېرته غلط کړ په غنمو قیمت مې ورکړو هغه پټې روپۍ خو د نه وې پکې لیدلې نو څوک چلونه ورسره کوي په سلو نامو باندې سلو نامو یقین ده یو وخت کې یو ډېر موړ سړی ډېر وسیل کلي کې درې څلور داسې ماړه خلک د یو کنکای جومات و د جومات فرش یې اخیسته دغه فرش ته اوس مسالې پوښتنه کې چې دا اوس د زکات په روپۍ کېږي که نه ګورئ دومره په خلکو دنیا ګرانه شوه چې د خدای د رضا دپاره د فرضي حکم چې هغه پرې کوي هم د دغه لکه د شرمه یا یې د ډاره پرې کوي چې په دغه مې خدای جهنم ته بیایي نور صدقات خو نشته نور کومکونه خو نشته جماعت هم په زکات ده ملا هم په زکات ده پیر هم په زکات ده فقیر هم په دغه خبره په زکات ده ټول شیان سره کوي الله وی ورکوئ فی سبیل الله وفی سبیل فریضة من الله چې دا یو فریضه مقرره ده له طرفه د الله تعالی نه والله علیم حکیم خدای پاک علیم او حکیم ذات بعضې خبیثانو په رسول الله پسې پټې خبرې شروع کړې بیا به دغه منافقینو یو نیمه ورته ویلې داسې نه چې دی خبر شي را باندې هغه به بیا ورته ویلې العیاذ بالله چې خبر شي العیاذ بالله تش غوږ ده چې څه ورته یایې مني یې رسول الله ته ویلې تش غوږ ده چې څه ورته یایې مني یې نو په دروغو چې قسم ورته وکړو چې موږ نه دي ویلې بس بیا یې بېرته مني الله وی خبرې خو اورې خو د خیر خبرې اورې رسول الله د الله او د مؤمنینو خبرو باندې تصدیق کوي داسې نه چې تاسو په منافقت کېږي نه خو هم تحمل کوي تحمل ستاسې عذاب د جهنم ډېرېږي ومنهم بعض د دین الذین هغه خلک دي یؤذون النبي ضرر رسوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ویقولون او بیا په خپل منځ کې سره وایي هو اذن دی غوږونه دي چې څه ورته وایي هغه خبره اوري قلت ورته وایي اذن خیر لکم دی اوریدونکی دی خو خبرو د تاسې ده یؤمنو بالله ایمان لري په الله تعالی و یؤمنو للمؤمنین او تصدیق کوي مسلمانانو لره ورحمت رحمت للذین آمنوا منکم دی خلکو دپاره چې ایمان راوړی د تاسې نه
والذین یؤذون رسول الله هغه څوک چې اجر رسول رسول الله تعالی هم عذاب الیم د دې پر عذاب دردناک په آخرت. مسله دا ده اجر د رسول کفر ده. ځکه خدای پاک صحابه او ته ادب سورۃ حجرات کې چر روان ده چې لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. حبط عمل په چی راځي؟ د استعداد راځي چې سړی کافر شي عمل ختميږي. اوس الته خبر بم نه عمل به ختمي کفر ته بوتلی خبر بم نه کفر ته بوتلی ولې فزور خبر کله از موجب دی از شي او از د رسول الله موجب دی کفر ده. جو استاد په مجلس کې به فزور نه غږیږي د خپل پیر په مجلس کې به فزور نه غږیږي ولې وایدا از کله د فزور خبرو نه سړی په عذابيږي طبعا په بوت شي. خو او فرق دا ده چې د استاد یا د خپل پیر په مجلس کې چې فزور غږیږي هغه خفا کو ګناه شوه او د رسول الله خفګان کفر چې اده څوک رسول الله ته رسي دغه وجنه د سعادت مبارکین سره سخت به انتها احتیاط وکړ ده دا چې نسب د رسول الله صلی الله علیه وسلم وي اعمالو کې خود کمزوري شته د ډیرو خلکو. سید بوي ګره برخي سید بوي موږ باندې کوي سید بوي زکات بنور کوي مثلا سید بوي نور ناروا کارونه کوي نصيحت دې کفواس پرو ورته کوي هغه خدای پاک او رسول الله نه خپکی ان نصيحت په ایمان خو به ادبي وجه کړن مجرد غیبت سکړن ګستاخانه الفاظ نصيحت نه د شان په څنګهږي په چورات سویه کنځای په کې د څوڅ کړي په دغه کله رسول الله وايي خپش ولې خپل سپي سره خپکیږي کنه ها اته سپای چې تو کولی سپای د سپای پیر سره خپکیږي کنه اته بدمعشو بیلیاري زوی د چبل تو کې وایي بل تو څنګهږي ته خپکیږي کنه چالو ویږي ته خو نه صبر شته ده کله د چې دغه بیا ادبې دی وجنه چې په سادات مبارکینو کې څوک بې ځای وغږیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم خبشي. میرانشاه کې د خلیفہ مبارک په مدرسه کې سید چړې وو چا د ورځې جان پر سره کړی څه ویل ده په دشپه کې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها بل طالب ته خوب ویل چې دا د مال مسایت په دغه خپکیږي دا سره گزاره کوي موږ سره سید طالب وړه دورایم د موږ سره وکړه لوی دورایم درته د موږ سره وکړه الحمدلله ډېر نیک سره د وسم کال کې یو واری دوه واری راځي وظایف سلسله درته ده یو چا ویل وای خوب ملي چې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم یې چې دا د ما نسب د زه په د خپکیږم د دغه سره ښه گزاره کوي د نیک خلکو نسب ته الته اعتبار نشته چې یو مسلمان وي بل کافر وي. نو کپلار پیغمبر چې زوی کافر لکه د نوح علی السلام زوی هغه نسب ګټه نه ورکي خو چې دواړه مسلمان دي پلار مسلمان د زوی والحقنا بهم ذریتهم قران وی کنه پلار نیک عمل د غټي رتبه ده زوی بد عمل د دلاندې رتبه ده خو مسلمان ده په جنت کې خدای دې هغه نیک عمل دی وجنه دا کمزور عمل ولا ور یو ځای کې نه ورکی نسب اعتبار شته کنه شته خو نسب ته چوري ځای کو نو نسب په اسلام کې دینه اعتبار لري چې نه لري اته چې یو کافر بل مسلمان به یو ورته نسب کې اعتبار نشته. یحلفون بالله لكم دغه منافقین قسمونه خوري تاسو ته خدای باندې لیردوکم چې تاسو راځي کی والله مسلمانان راځي کی والله ورسوله احق ان يرضوه الله او رسول حق په دې باندې چې دی هغه راځي کی ګوره الله رسول احق دی په دې ان يرضوه ما په ځای ان يرضوه ویلې زبر دی مفرد دي دوا او زمیر دی مفرد اشاره ده دې ته چې د دوی دواړو په مابین کې وای تلازم د رضا دی الله پر رضا دی رسول الله رضا دی رسول الله پر رضا دی الله د څه کې دای نشي چې څوک دی الله سره د محبت تعویل دی او رسول الله خپکی دا کې دای نشي ان كانوا مؤمنين کدی مؤمنان علم يعلموا آیا ندی کوئی شوی دی چې انه شاندا ده من يحادد الله ورسوله هر څوک چې مخالفت کوي دی الله او د رسول دی الله نه فان له نار جهنم بشک د دغسری دی پاره اور د جهنم ده خالدا فيها همیشه وي په دغه اور کې ذالک الخزي العظیم دا رسوایی ډیر لوی ده. منافقین فتقوم داري د خبيسان چې د شنو چې د مو حال خدای پاک کار کوي ګوري چې ایمان نصیب دی اذان ته خبره ده پدام پیدا چې الله دې مو پزلو خبر ده پدام پیدا چې رسول الله دې الله حق پیغمبر ده او د شنو چې د مو حال ورته کار کوي خو ایمان بیا نه راوړي ځنه
يحذر المنافقون داريږي منافقان ان تنزل عليهم سوره چې نازل وکړي شي په دغه مسلمانانو باندې یو سورت تنبئهم بما في قلوبهم چې تا به خبر ورکړي د کافرانو ته په هغه کفر او منافقت چې هغه تنبئهم چې خبرې به د مسلمانانو دغه کافران بما في قلوبهم په منافقت چې د دوی په زړه کې ده قل استهزئوا نو مسخان وایي په مسلمانانو په دروغ او کلمه وایي د لنه چې نه راوړي استهزاء کوي ان الله مخرج ما تحضرون خدای پاک راښکاره کوونکی د دې غپټو رازو چې تاسو لرئ دغه وجنه وایي دغه آیاتونه بعد رسول الله ته د باج منافقینو نمونه د پلار نمونه قومونه ټول ورکوه شو ولكن سألتهم قسم د کته پښتنه وکي د دینا چې ولې به دا خبرې کړې نه و چې مخکې ما ویلې پلیارې بې ادبه خبرې کړې چې بیا به پوښتنه وکړې موږ هسې ساعت تېروو چې دا مزل لاړ شي لیقولن دی به وایي انما کنا نخوض ونلعب موږ وو چې مجلس مه کوو لوبه مه کولې مقصد مې اصلي نه و قلت ورته یا ابالله و آیاته ورسوله آیا تاسې په الله او په آیاتو د الله په رسولانو د الله باندې کنتم تستهزئون تاسې پسخند وایي بل د مجلس شی نه و درته لا تعتذروا اوس نو عذرونه مه کوئ په دروغ سره قد کفرتم بعد ایمانکم په تحقیق سره ظاهرا هم کافران شوئ پس د هغه ظاهري اسلام د تاسې نه په زړه کې خو اوله نه وایي مسلمان خو په خوله هم د ایمان نارې ویلې اوس نو هغه په خوله هم د تاسې ظاهر باندې د کفر خبره ښکاره شوه خو بعض منافقینو توبه ویسته الله یې توبه قبوله کړه خو بعض په منافقت پاتې نو الله وی ان نعفو عن طائفه منکم که موږ عفو وکړو د یوې طایفې د تاسې نه چې په رښتیا توبه وباسي نعذب طائفه یو عذاب ورکو یو بلې طایفې ته خامخه بانهم کانوا مجرمین په سبب د دې چې دوی مجرمان چې مجرم وي خدای ته غاړه نه ږدي نو هغو ته به خامخه بیا خدای پاک عذاب